قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم په والو نه یم لالا ستا په نشه خفه یم د کلي خلک مې د تش کور تماشې له راځي سیلی دې ورکه شي په خپله دروازه خفه یم زما د ډېرو ارمانونو بې وادې قاتلې ستا په ډولۍ نه یم په خپله جنازه خفه یم او د یو زوړ کلام مې کاپۍ کې وموند ما دې تصویري څه دی په هر بړو د ارمانونو اسویلي خرڅوي یوه ماشومه ده په لارو کې بنګړي خرڅوي په هر پړاو د ارمانونو وسویلي خرڅوي یوه ماشومه د په لارو کې بنګړي خرڅوي زما د قام په زلمو خدایه څه بلا شوې ده چرسو دپاره چې د خویندو میحکي خرڅوي زما د قام په زلمو خدایه څه بلا شوې ده چرسو دپاره چې د خویندو میحکي خرڅوي د خپل اولاد د جنازو بوج یې نصیب کې چې څوک د خپل اولاد د جنازو بوج یې نصیب کړي چې څوک ډالر یې اخلي په بدل زما بچي خرڅوي او ګیلې له خپلې بېوسۍ به خامخا کومه زما خواږه بچي په ښار کې مرچکي خرڅوي ګیلې له خپلې بېوسۍ به خامخا کومه زما خواږه بچي په ښار کې مرچکي خرڅوي په داسې ښار کې تېرومه زندګي چېرته چې په داسې ښار کې تېرومه زندګي چېرته چې تیاره تیاره د ماشومانو رورکي خرڅوي کپیله ستاسو د وطن په دې تودو شګو کې زما واړه واړه بچي خپله ځواني خرڅوي چا چې به نه منه نظر و په ښایست غاوره هغه جینۍ اوس په کورونو سپیلني خرڅوي چا چې به نه منو نظر و په ښایست غاوره هغه جینۍ اوس په کورونو سپیلني خرڅوي دلته د ګلو کاروبار کې ګټه چا کړې ده عجیز هغه څوک کامیاب دی چې ازغي خرڅوي او د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجې وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد د شپې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت و غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو چینار کې شور دی د مرغو بچیه څه چلو شو د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو د مشرې خور دی د والو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو ما نه په خوب کې بابا هر وخت دا پوښتنه کوي د تسنس شوې پښتنو بچیه څه چلو شو کشري زوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور و د کور د بیلېدو بچیه څه چلو شو تا خو ویل مسافرۍ کې په مزو کې یمه ستا په دې ګل ګله ننګو بچیه څه چلو شو خلک دې ډېر رالل صفا خبره نه کوي څوک چې د عاجز د رغېدو بچیه څه چلو شو ډېره مننه امیر بې قرار وروره